ولسمشر غني د ننګرهار طبیعي پیښو له کبله شهیدانو سره غمشریکي وکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار او هیواد په نورو سیمو کې د وروستیو سیلونو او ورښتونو او سیلیو له کبله چې مالي او ځاني زیانونه یې اړولي غمشریکي وښوده. ټپیانو ته یې د بیړنۍ روغتیا او شهیدانو ته یې د فردوس جنت غوښتنه وکړه. ولسمشر غني همدارنګه زیاته کړې چې دغه ډول طبیعي پیښو د هیوادوالو پر ناسم او کمزوري اقتصادي حالت نور هم اغیزمن کړي دي. د دغسې تکرارېدونکو پیښو مالي عواقب د هیواد او کورنیو پر مات اقتصاد چې په سیاسي دلایلو اوس نږدې د هیچ چا د پام مرکز کې نه دی، ډیر ځورونکي او اوږدمهالي خوږونکي دي. ښاغلي غني له هیوادوالو غوښتنه کړې چې په دغه بد وضعیت کې یو بل لاسنیوی وکړي. له دغه حالت نه د خوارو ځپل شوي هیوادوالو په رایستلو کې مرسته تر هر چا لومړی زموږ خپله ملي او انساني او اسلامي دنده ده او باید هر یو تر خپله وسه اوږه ورکړو او کړېدلي هیوادوال یوازې پرېنږدو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.